السلام علیکم قدرمنو ملګرو. پلار خپل لور د خپل یار سره په بنده کمره کې په ډزو وژلې ده ځکه چې دواړه په بد حالت کې نیولي وو. د دې واقعي نور تفصیل څه دی په دې ویډیو کې را سره وګورئ چې دغه بابا خبره هم واورئ او د ټولې واقعې نه خبر شئ. د معلوماتو درکولو نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ در ورسي. دوستانو یوه ډیره دردونکې واقعه شوې ده چې د څو بچو مور چې خپل خاوند طلاقه کړې وه او بیا یو کس ورسره یارانه کوله چې زبیر نوم یې پلار یې وایي چې ما کله داسې خبرې واورېدې نو خپله لور مې پوه کړه چې داسې کارونه مه کوه. خو لور به مې همدا خبره کوله چې دا هسې درو خبرې دي او ما هیڅکله هم داسې کار نه دی کړی او نه څوک داسې هلک راغلی دی. پلار یې چې اوس پولیسو نیولی دی وایي چې ما مې لور ته وویل چې که بیا مې دا هلک ولیدو نو بیا به خبره بل شان وي. وایي چې په دغه شپه باندې دغه هلک بیا راغی او زه وده وم چې زوی مې راته اواز وکړو چې زه کله ورغلم نو په کمره کې مې همدغه شان هلک ورسره ګیر کړو چې د هغې نه پس مې په دوی باندې ډزې وکړلې چې په دغه دوران کې زما زوی هم یو ډز په لاس باندې ولګېدلو. دغه بابا چې دردونکې غږ کې خبرې کولې وایي چې مخکې مې یو ځل دې هلک ته ویلي و چې داسې کار مه کوه او بیا دې دلته ونه وینم خو دې هلک بیا هم خبره نه منله او داسې غلط کار یې وکړو. د دې بابا ښځه یعنې دغه جینۍ مور وایي چې ما خپل خاوند معاف کړی دی ځکه چې موږ خپله لور مخکې هم پوه کړې وه خو هغه نه منې کېده او زموږ د کور همدغه یو سرپرست او مشر دی دا دې راخلاص شي. دغه بابا وایي چې زما د لور مخکینی خاوند نشهیي و او د طلاق نه وروسته ما خپلې لور ته بیا ویلي وو که دغه هلک سره واده کوي یعنې زبیر سره نو ښه خبره ده. خو لور مې راسره دا خبره نه منله او ویل یې چې زما زبیر سره هیڅ قسم تعلق نشته. قدرمنو بچي څومره په سختو باندې رالوی شي خو چې بیا د مور پلار خبره نه مني نو ډیره د افسوس خبره ده. بچو ته پکار دی چې د مشرانو خبرې ومني نو داسې حالات او واقعیات به نه پیښیږي. د خان کلیک چینل د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. تاسو خپل نظر را سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ چې تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ او له نورو په زړه پورې معلوماتي او تازه خبرونو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لیل لاس سپارم. د الله په امان.